چې دربار تراغه نو خپل وزیر اعظم ته وی چې د قران کریم یو مسله کې ختمه اول بدا حل کون بیا به نور خبرې کوي. قرآن کریم تلاوت میں بیگا کولو دے آیات کے ختم چی کل یوم ہوا فی شان ارا ورځ د الله په یو نوی شان کی نو ارا ورځ د الله نوی شان دا څه شی دی په دې به تما پوهې. وزیر اعظم په فکر کې شو هغه د جنیجو ورو قرآن باندې هغه څه پیدا چې اوس د قرآن مسله چې د بادشاہ ته وایي چې کل یوم هو فی شان د دې دا مطلب هغه ورته وایي چې صاحب ماته یو شپه مهلت راکړه چې زه سوچ وکم. کور ته راغلی دی اوس کټ کې خفه پروت دی چې یا بار الہ که تپوس کوم د مولانا چې کل یوم هو فی شان څه مطلب دی نو دا خو زما بی عزتی ده چې اوس وزیر اعظم به د مولانا څنګه د مسئلې تپوس کوي او که مولانا تپوس نه کوم نو زه بل څوک پوهیږي نه. غلام او د اور نږدې شو چې حضرت تاسو نن خپه ویلې هغه ورته بچیا داسې بادشاہ او مسله کې خطه ده او مسله ده د قران کریم او ما ته ویلي چې دا به حل کې او زه خو په پوېګم نه ویل ما ته وایا نو وزیر اعظم ورته وی چې زه په نه پوېګم چې وزیر اعظم هم نو ته په څه پوېګې ورته صاحب د سره من غواړم زه په پوېګم په قران ځکه چې قران کریم د ابتدا نواله تر قیامت پورې بدایات لري چې د غریب سینه د قران خدمت کوي اوږي او تګي سینه به د قران خدمت کوي او د یو زمانه نه به بلې زمانه تسپاري. نو زه غریب ما د دې کتاب خدمت هم کړی دی اوس دا کړی مم دی. ورته وی چې کل یوم هو فی شان ار ورځ د الله په یو نوی شان کی. ایو مفسر لیکلی دی چې کل یوم هو فی شان چې شان است چې شان کل یوم هو فی شان سمانا کل یوم هو فی شان چی شان است چی شان یعنی اوصاف کمال تو ندارت پایا. کل یوم هو فی شان سمانا اے خدایا استاد کمال صفتونه چی دی هغه سے انتہا نه لري. ار ورځ دې صد سے نوې شان وی چې عقل ورته حیران شي. نو غلام ورته وی چې جدا هو ډېر اسانه مسله ده او بادشاہ ته ما بوزاو زبد دې جواب وکړ ول رښتیا ویلو پیرازا بادشاہ له ور روان کړي دی او د لاسې نیولې ورته پیش کړي دی چې صاحب زما دا غلام دی او ته چې کومه مسله کې بند وینو دې بداغي جواب وکړي. بادشاہ ورته کوس پاس ګوري چې غلام بچاوا ته پويږي
ورته صاحب سوال څه دی؟ وی کل یوم هو فی شان، هر ورځ د الله په یو نوي شان کې. نو غلام ورته وی چې غوږ کېده چې هر ورځ د الله نوی شان درته وښیم. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اے بادشاہ ورځ د الله نوی کار دادے. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. شپه په ورځ کې نه نباسي او ورځ په شپه کې نه نباسي. شپوي ورځ په کې را نه نباسي، رڼا جوړه کی. ورځ وي شپه په کې راولي، تیاره جوړه کی. یو نوی شان د الله را ورځ دا ده. دویم نوی شان د الله دا ده. تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. د ژوندینا مړی پیدا کی او د مړینا ژوندی را پیدا کی. وترزق من تشاء بغیر حساب. رزق ورکی اگر چاله چې رضای وشي بے حسابه. بادشاہ ورته وی چې په دې دوه خبرو پوه شوم. رزق ورکی بے حسابه ٹھیک، شپه په ورځ کې ورځ په شپه کې ټیک. د ژوندي نه مړی راوباسي او د مړي نه ژوندی راوباسي، په دې پوه نشو. ورته له بادشاہ چرګ ژوندی شی دی او اگای تی مړه پیدا کی. بیا اگای مړ شی دی او بچی تی ژوندی راوباسي. نو دریم نوی کار د الله را ورځ دا دی چې چرګ ژوندی شی دی، اگای تی مړه پیدا کی. اگای مړ شی دی، بچی تی ژوندی راوباسي. بادشاہ ورته وکته ویل ٹھیک، کل یوم هو فی شان. مطلب ته پوه شوی. وزیر اعظم ته وی چې وبا صدا د وزارت عباد او د غلام ته واغوندا. په ملک د حکومت قابل هغه سړی نه چې څوک په قرآن نه پوهیږي. د حکومت قابل هغه سړی چې څوک په قرآن پوهیږي. وزیر اعظم د وزارت عبا وویستا او غلام ته واغوستول. چې واغوستا په دربار کې شاهي سلامی ورته وشوه. چاته چې استاسو گارد آف آنر وای، بادشاہان چراشی گارد آف آنر ورته پیش. دا د انګریزانو رواجو چې د بل ملک بادشاہ راشي هغه ته گارد آف آنر پیش. گارد آف آنر دا معنا چې د خپل ملک دمان ورته ګټ کا. تاسو خیال راغی؟ نو گارد آف آنر شاہی سلامی وا، بینڈ او باجی نوی. اغورس چاراتوی او زور فوجی مرونو شاہی اعزاز سره. شاہی اعزاز سره خخ دا معنا ده چې بیګلې په قبر باندې وغږېدو او فوجان ورته ولاړو، هغې ورته انګریزي سلوټ وکړو. انا لله و انا الیه راجعون. ظالم او بدبخت قومه، سلوټ خو انګریزي رسم
يهودو سلام چې ده هغه لاسو چتول او په یو ګوته کول داسې، او د انګريزانو سلام چې ده هغه دا سلوټ دی، او د مسلمان سلام چې ده هغه السلام علیکم دی. هغه سره نه سلوټ شته او نه ملوټ شته. البته دا که سړی لرې او ستا آواز یې نه اورېدو لاس دې ورته اوچت کو، د دې دا مطلب دی چې ما سلام در باندې واچولو. نو علما لیکي چې دا جایز دی. نو عرض مې دا و چې انګریز زمونږ د ملک نه تلی نه دی، ځکه چې د انګریز ایس ناز و ادا چې دا زمونږ د ملک نه ده. سبا ستا په دې پېښور کې یو میچ شروع کیږي، کرکټ میچ. سبا دې قبل سبا دې خبر نه، ها سبا لس لکه ټیکټ خرڅ، لس لکه، او د 500 نواله تر 500 پورې ټیکټ دی. اکو سډب ټیکټ 50 روپے دی. دغه دفتر لور شي څوک چې انتظامات کوي د کرکټ ګراوند، نو هغه ټلیفونونه راځي د پاکستان د معززینو چې مونږ ته لیډیز د پارم 15 ټیکټه پکار. لیډیز ماما لیډیز پیژنې؟ لیډیز لیډیز د پارم 15 ټیکټه پکار. رور ټلیفون کوي، میړه ټلیفون کوي، پلار ټلیفون کوي چې لیډیز د پاره هم 15 ټیکټه پکار. نو ورشي که ګورئ تماشا به وکئ چې هغې کې به د سړو نه ښځې زیات دي. دا زمونږ ملک شو.